دوستانو په بازارونو کې نن سبا کم قسم ښځې بدکاري کوي او کوم ښځې په ډیرو وړو خبرو دکاندارانو ته مجبوره شي چې داسې کارونه ورسره وکړي. که چېرې تاسو د دغو ښځو پنجګلو کول غواړئ او ځان خبرول غواړئ چې دغه کمې ښځې دي او کم عادتونه یې چې کوي، نو دغه ښځې په ناروا او بدکارۍ وي. موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ، د ټولو معلوماتو نه به خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، تاسو ته مو نن هم دغه معلومات او پټ رازونه راټول کړي دي. امید لرم چې تاسو به دغه ویډیو خوښه شي. ملګرو، تاسو ته موږ مخکې هم داسې قسمه ویډیوګانې کړي دي. نننۍ ویډیو زموږ په یو نوي موضوع ده چې دوستانو تاسو په کتلي وي چې نن سبا په بازارونو کې کم حال شروع دی چې پکې اکثر نوي زلمي شوي هلکان هم بازارونو ته چکر لپاره راوتي وي او زیات تر وخت داسې هم کیږي چې په دکانونو کې دکاندارانو ځان سره ښکلي هلکان صرف له دې دپاره ساتلي وي چې ګاهک زیات شي. دا ویډیو چې د ښځو په باره کې ده، نو اکثر ښځې چې خاوندان یې په کورونو کې نه وي او یا هغوی مسافر وي او یا د ښځو خاوندان تر مخ طلاق شوي وي، دغسې ښځې اکثر بازارونو ته راوځي او بازارونو کې د هر قسم بې شرمۍ ته راضي کیږي. نو کمې ښځې چې داسې وي، نو د هغې ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. دوستانو، ټولې ښځې داسې نه وي، خو یو څو ښځې داسې وي چې په بازارونو کې دغسې بې شرمي کوي. خو تاسو په بازارونو کې کتلي وي، نو نن سبا دکانداران او ښځې ګپ شپ دومره زیات شوی دی چې ښځه به د خپل خپلوانو نه ستر کوي او په بازار کې به دکاندارانو ته مخ ښکاره کوي او دا وجود څه داسې قصې به هم ښکاره کوي چې دکاندارانو نه پې دغه ګپ شپ او خپل وال باندې سودا ارزانه واخلي. دغه ښځې اکثر وخت خپل عزت او حیا هم نیلام کی او هیڅ څه هم په لاس ورنشي او اخر کې کور هم برباد شي. دوستانو، نن سبا کوشش وکړئ چې د بازارونو نه خپلې تورسرې وساتئ. کو هر قسم سودا کوئ نو خپله وکړئ. امید لرم چې ویډیو هم خوښه شوې وي. نو که ویډیو هم خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو هم را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.